زه به درته مختصرو الفاظو کې دا هم راووایم چې تر اوسه پورې موږ د دغه حضراتو نه مطالبه کړې 10 کاله ورباندې تیر شو. موږ ورته ویل یو روایت وښایي په ذخیره احادیث کې، یو روایت صحیح نشي خو د ضعیف وښایي، ضعیف نشي خو د موضوعي وښایي. خو ځان نه بنو جوړوي چې مخکې محدثینو کتابونو نقل کړی، صحیح نه ضعیف، ضعیف نه موضوعي. مرفوع نشي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول فعل تقریر د خلیفہ راشد وخی، هغه نشي خو د صحابي وخی، د صحابي نشي خو د تابعي وخی، تابعي نشي خو د تبع تابعي وخی. مقطوع روایت، موضوعي مقطوع روایت، خو چې بدی کې درې الفاظ وي. اول نمبر لفظ د تراویح، دویم نمبر لفظ د اتو رکعاتو، دریم نمبر لفظ د رمضان. دا درې الفاظ چې په دغه روایت کې وي، زمونږ نوجوانان احناف دی طویل دي حضرات ته زمونږ نه په انعام کې یو هلیکاپټر 0 میټر او 50 लाख ریال ورسره مونږ نه انعام کې وصول کړي. که مونږ نه غواړئ پیراسي پی سبیل الله روایت بدر تخایو 10 رکعاتو ذکر بم پکې، تراویح ذکر بم پکې، د رمضان ذکر بم پکې ان شاء الله. او د دې سره سلورم نمبر د 3 رکعاتو ویتر ذکر بم پکې ان شاء الله. تاسو خو ټول کال یو رکعت ته زور ورکوي د جبیر ما کان یزيد فی رمضان ولا فی غیر الله 11 به 3 رکعت به شروع شي. نو د دې غریبانو نه لار ورکه شوې ده. دلایل په 10 رکعت تراویح باندې ما خپل مخکې کال د مناظرې لپاره تیارې کړو، تقریبا 285 روایت ما په خپل په دغه باندې مرفوع موقوف مقطوع را جمع کړي دي، صحیح سندونو سره شته دی. وخت راتلو سره به ان شاء الله لازمږه دلایل پیش کو. زما ټول مسلمانانو ته درخواست دی، زما دغه څو خبرې ټول مسلمانانو ته ورسوي. الله دې وکړي چې زموږ د نوجوانانو ور باندې ذهن خلاص شي او الله دې موږ نه سستي لري کړي. زما قاریانو حافظانو ته درخواست دی چې جلدی سره تراویح مه کوئ، ښه په قلارې وکړئ، دا عبادت دی. د رمضان مبارک په دې میاشت کې یو فرض الله په یو قبلئ، یو نفل الله په فرضو باندې قبلئ، نو ښه په قلاره باندې وکړئ، جلدی مه کوئ. 1 غنټه الله ته ورکوي ماسوتن کې. او حدیث کې راځي دا زر مونځ د زیبر اسمان ته دروازه ورته اسمان دروازې نه کولاویږي، واپس د څخه چرلې په شکل کې راځي. حدیث کې راځي د مزګزار د مخ په وشته کې او ته خیره کوي الله دې تبا کسنګ چې زه تبا کړم. نو زما قاریانو حضرات تم درخواست خه په قلاره باندې خه په سلو موشن کې خه په توجه سره په اهتمام سره او د وبام راغلی دا رمضان مبارک کې خپل رب ته رجوع کومګه چې الله دغه وبا واپس کیو د مزید مصیبتونو د امت خصوصا زمونږ وطن پاکستان وساتي. الله دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.